ګیره وخریله او راووتو په دې درېیمه پوړۍ چې خپل غوده ساتي وته دې بازار چې دې دروازه باندې چې جومات وځي شاته بازار چې دې ځای کې یو نایي چاپ او د جمعې په ورځ مازدیګر منځنه باندې په دې طرف را روان وو ګڼو خلک راجمع شي چې چلو وي سړی مړ دی زم په ګڼې کې ورننوتو ما چې دی څنګه مړ نو دغه چاپ ته دی ورننوتې او ګیره یې وخریله او راووتو په دې درېیمه پوړۍ چې خپل غوده ساتي وته دلته چې کوم ملګري ناست دي زه ینم دا بعضو دا ګیرې یا خریلي دي یا وړې کړي دي زه تاسو دا سوال کوم په تاسو کې کوم یو په دې شکل کې د خپل رب سره میلاوېده غواړي زه غواړم چې یو کس ماته ووایي چې زه کوم یو په تاسو کې الله سره په دې مخ ملاقات غواړي څوک هم غوږ نه کوي خو مخې داسې خوښ دی عجیبه خبره ده ملاقات الله سره داسې نه غواړم خو داسې به یم نو ولې تا ته د مرګ پته ده دا خبره به بیا هم برابر وي که موږ ته د مرګ پته وي لکه اوس یو سړی دی ګیره خرئ او وحي ورته شوي ده وحي ورته شوي وایي خدای عزیزو دته شوي چې دی به 50 کالو کې مري نو ګیره خرئ لګېدی لکه پرېږده الله سره ملاقات به څنګه وایي له 50 کاله بعد به مرم که چېرته موږ ته د مرګ دا نیټې معلومې وي خو بیا هم خبره صحیح وه جو سړي ته د مرګ نیټه نه ده معلومه ځوان هلک راولېږي مړ شي ځوان په سره سره ځوانۍ کې هلکان مړ شي